نبی علیه الصلاة والسلام وی بیهوشه شو، ځمکې ته راتاو شو. چې کله ځمکې ته راتاو شو، زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه ورمنډه کړه او نبی علیه السلام یې په اوږه کو. نبی علیه الصلاة والسلام سره زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه منډې وی روان دی، شاته پسې هلکان روان دي، په کاڼو یې ولي. چې په کاڼو یې ولي، زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه دومره وارخطا شو که نه چې دغلته کې د عتبه باغ و. عتبه او شیبه تاسو پیژنئ، دا د نبی علیه السلام د ټول نه غټ دشمنانو. د عتبه باغ و. نو زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه په ځان پوه نه شو، د عتبه باغ ته وردننه شو. وردننه شو چې د هلکانو نه پټ شي. چې وردننه شو نو داسې یو ونه وه، د انګور ونه وه، هغې ته یې د نبي علیه السلام داسې سملو او زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه سره کېناستو. هلکان ترې نه واپس شو. چې واپس شو، عتبه چې نظر شو که نه په نبي علیه الصلاة والسلام باندې، نبی علیه السلام په اوښ کې راغی، داسې سر یې روچت کو. چې سر یې روچت کو، دغلته کې عتبه ناست و، مخامخ د هغه باغ و. چې کله په نبي علیه الصلاة والسلام باندې نظر پرېوت که نه پرېوتو، د عتبه د سترګو نه مو اوښکې روانې شوې. اوس دا هغه دشمن دی چې د نبی علیه السلام په مرګ پسې به ګرځېدو. د ده د لاس نبی علیه السلام مکه پرېښې وه، خو چې کله د نبی علیه السلام دا حالت ولید که نه، د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې. طایف والو تاسو د ده سره ډېر ظلم وکړو. طایف والو د محمد سره داسې نه و فکار، تاسو سره ډېر ظلم وکړو، ډېر ظلم خو وکړو. نو داسې د انګور یو غونچۍ راوشوکوله، د انګور یو غونچۍ راوشوکوله او بیا چې په خپله وړه ځان ورته ملامت ښکارېدو. نو خپل غلام یو دا عداس نوم و، عداس، هغه خپل غلام ته عداس ته وي دله اوسه د انګورو دا ورله ورکه او دا ورته ووایه چې ستا د زما په رشته دارۍ باندې قسم چې ګورې دا واپس ماته نه کړي، د انګور نه خامخا وخوره، دا ماته واپس نه کړي. نو چې عداس د انګور نبي علیه السلام له وړه که نه، وی دا عتبه راولېږل او وایي چې ستا د زما په رشته دارۍ قسم یې، خیر د کو دشمنان یو خو رشته دار مې یې، چې دا ماته واپس. نبي علیه الصلاة والسلام د هغې انګورو نه یو څو دانې داسې وشکولې او ویې داسې په اسمان کې یو ګړز وختو. چې یو ګړز شو، نبي علیه السلام بر اسمان ته وکتل، ځکه نبي علیه السلام په دغه ټایم کې څه الفاظ وویلو. چې کله خپل حالت ته وکتل، کله چې د وینو سور دی او په اوښ کې راغی، نو داسې اسمان ته یې وکتل او نبي علیه السلام د خولې نه یو څو الفاظ ووتل، وی اللهم الیک اشکو ضعف قوتي وقلة حیلتي وهواني علی الناس. الله ته ما چاته سپارې، الله خیر زه دې چاته پرېښودمه، دشمن په لاس دې ورکړم. الله طایف ورو دا زما څه حالت وکړه، الله زما دې حالت ته وګوره چې د نبي علیه السلام د خولې نه دا الفاظ څنګه ووتل که نه. الله ما چاته سپارې، تکلني الی عدو، الله دشمن ته دې وسپارلم، د دشمن په لاس دې ورکړم. الله بس د الله جوش راغی، الله په غضب کې راغی، په اسمان کې یو ګړز وختو. چې یو ګړز وختو، نبي علیه السلام داسې بره وکتل که نه، جبري علیه الصلاة والسلام دی. نبي علیه الصلاة والسلام ته وایي د الله پاکه پیغمبره الله راولېږله. طایف والو مکې والو چې ستا سره څه وکړه، الله ولیدل. زما سره د غرونو په رشته الله رالیږلې ده. الله تبارک وتعالی فرمایي وایي زما حبیب ته ووایه چې ما ته حکم وکړي چې دا زه پې دا غرونه راجیف کړم، د مکې او د طایف دا خلک د دې دوه غرونو په منځ کې ومږم چې دوی تا سره څه وکړو هغه ما ولیدل. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي نه جبریله داسې مه کوه.